صدیق صدیقي او نور جنرالان وایي افغانستان باید له طالبانو آزاد سي. هغوی ویلي د دې کار لپاره باید موږ د ځان لپاره یو ولایت له طالبانو څخه پاک کړو او خپل کمنډویان یو ځل بیا هیواد ته ستانه کړو. دا چې صدیق صدیقي او نورو جنرالانو نور څه ویلي بشپړ حال را سره همدغه روانه ویډیو کې کتلی سئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، زموږ مشال پرس یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. صدیقي وایي د طالبانو سره د جګړې لپاره باید د کمنډویانو د بیرته تګ زمینه برابره سي. د افغانستان په تیر حکومت کې د کورنیو چارو وزارت د ستراتیژۍ او پالیسۍ مرستیال او د جمهوریت ریاست پخواني ویان صدیق صدیقي وایي له طالبانو سره د جګړې لپاره باید افغانستان ته د افغان کمنډو ځواکونو د تګ زمینه مساعده سي. صدیقي په یو ټویټ کې لیکلي چې د کمانډو د راستنېدو او د سرتیرو د استخدام د اسانتیا لپاره باید یو ولایت له طالبانو څخه پاک سي. هغه لیکلي د طالبانو تروریستي رژیم باید ړنګ سي. اړتیا ده چې د افغان پوځ د پخوانیو جنرالانو او جنگي متخصصینو یوه کاري ډله جوړه سي. دا ډله باید د هیواد د ازادۍ لپاره پر پوځي پلان کار وکړي. دا په داسې حال کې ده چې 8 میاشتې وړاندې د افغانستان د پوځ پخواني جنرال سمیع سادات امریکا غږ ته ویلي وو چې له جنرالانو، لوړپوړو افسرانو او یو شمېر افغان سیاستوالو سره خبرې روانې دي او د پخوانیو پوځیانو په ځانګړې توګه د افغان ملي اردو ځواکونو انسجام به ډېر ژر پیل سي. سمیع سادات د تېرې جمعې په ورځ د ډسمبر پر 23مه په خپل فیسبوک پاڼه کې په یوه ویډیویي پیغام کې ویلي چې طالبان به د محدود وخت لپاره حکومت کوي او دا واکمني به یو ځل بیا پای ته رسیږي او افغانان به بیا خپله لاره ومومي. هغه زیاته کړه اوس شپه او ورځ هڅه کوو چې خپل چمتووالی بشپړ کړو او افغانستان له ملایانو یعنی طالبانو خلاص کړو. خو نوموړي د دغو تیاریو په اړه نور معلومات نه دي ورکړي. ښاغلي صدیقي هم د خپل وړاندیز په اړه نور معلومات ورنه کړل او ویې نه ویل چې آیا د څرګندونې د سمیع سادات له څرګندونو سره تړاو لري که نه. سادات ویلي وو چې ډېر ژر به د امنیتي ځواکونو په 3 نظامي، سیاسي او ملکي برخو کې د انسجام طرحه پیل سي او د هغو څیرو د لرې کولو لړۍ به پیل سي چې د جمهوریت ریاست په سقوط کې رول درلود، په فساد کې ښکیل و، د مالکیت احساس او د جګړې روحیه یې نه درلوده. جنرال سمیع سادات په هلمند ولایت کې د طالبانو پر ضد د جګړې مشري پر غاړه درلوده او په افغانستان کې د طالبانو د واکمنېدو څو ورځې وړاندې کابل ته وبلل سو او د افغانستان د پلازمینې د امنیتي چارو د همغږۍ مسؤلیت ور وسپارل سو. د سادات د څرګندونو په غبرګون کې د طالبانو د حکومت د ویاند مرستیال انعام الله سمنګاني په یوه ویډیویي پیغام کې ویلي که دغو جعلي جنرالانو وړتیا درلودی او کاري سړي وای نو هغه پوځ به یې ساتلی وای چې له 100 میلیارډو ډالرو زیات لګښت او له 50 څخه د زیاتو هیوادونو په مرسته جوړ سوی و. قدرمنو لیدونکو، نړۍ مننه چې ویډیو مو تر اخري شیبو کتل. د لا زیاتو او نورو لحظه پر لحظه خبرې مطالبو لپاره زموږ همدغه مشال پرس یوټیوب چینل سبسکرایب کړي. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت ښې چارې. د الله په امان.